گرانا مسافر مصر نرے کو یگرانا خپل وطن را یادوم جلا رازینا یم نازل زنان یو تسا ورکی جوړو کڅوک خاندي کڅوک ژاړي پکې اوسي له یو بله مینې غواړي پکې اوسي او پښتونخوا دې تل آباد وي سایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي. ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه یم ستاسو قرباني مخلص. دا وخت د پروګرام کلي ولس سره په حجره پروګرام کې حاضر یم د ایم ټي وي لخوا یو ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د یو داسې هنرمند داسې سندرغاړي سره چې هغه د هېڅ انټروډکشن د هېڅ تعارف محتاج نه دی. یو زلمی سندرغاړی دی، زلمی هنرمند دی او بلها کلامونه راغلي هم دي، ما په خپل هم اورېدلي دي او زما هیله ده چې تاسو به هم اورېدلي یو. نو نن د هغه سره په 400 کې دا پروګرام زموږ را جوړ دی. یو ځل بیا په اشنغر کې، اشنغر زموږ د ادب په لحاظ سره که ورته وګورو، که د سیاست په لحاظ سره ورته وګورو، که د هنر په لحاظ سره ورته وګورو، که د ادب په لحاظ سره ورته وګورو، سمندر دی. هغه سمندر چې نه د هغې د ژورتیا پته لګي او نه د هغه اړخ پته لګي. اشنغر زموږ یو داسې سمندر دی چې په دې هر قسمه لالونه زیږولي دي او هر قسمه لالونه را پیدا کړي دي. او دا څنګه کله کله زه وایم که نه چې علي خان بابا به ویل چې اشنغر دی کان د زلفو د دلبرو ځکه نشته به دا ملک دکان د مخکو. نو علي خان بابا په هغه زمانه کې زموږ اشنغر زموږ جیندی ستایلی دی. دغه شان دا هنرمند دا ځوان هنرمند ورسره ناست یم نعمان جان. نعمان جانه ستړی مه شي، په خیر راغلې. شکر دی، تاسو څنګه حال دی؟ ښه خیر دی. په سکرین خو همداسې ډېر موږ کتلی سندرې مندرې راغلي دي ډېرو خو خلکو سره. دا راته ووایه چې تعلق دی د کوم ځای سره دی، چېرته سره تعلق لرئ؟ اشنغر سیمې سره تعلق لرم جي. ښه او جی اشنغر خو بلها کلي دي که نه، لکه دا خو واته غټ غټ کلي دي. نو تاسو پکې کوم کلي سره تعلق؟ 400 بازار سره جي. ښه خاص 400 سره ستاسو تعلق. ټیک 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 ټیک. نو دا راته ووایي په دومره کم عمر کې، پورکوټي عمر کې تاسو دومره غټه نامه پیدا کړې ده ماشاءالله. نو دا څه راز دی؟ د ستاسو استاد څوک دی؟ ستاسو باندې د چا لاس پروت دی ستاسو په سر باندې؟ یاره چې دا خو د ټولو نه غټه خبر دا چې لکه دا خو اول له استاد خوارې دي، بیا ورپسې دواره جي. جی او جی نو دا بغیر خوارې نه کېږي. نه کېږي. او جی او فن خو او بیا سندره خو زمونږ داسې ده چې نن سبا خو د خلکو شرمولې ده. بالکل جی. داسې خلک راغلي دي چې زه یم چې د ګلپاڼې پورې ټول بې سوره دي. څوک د سور نه دي خبر، څوک خواري نه کوي، بس راشي کمپیوټر دی مایک ته ودرېږي زم سندرې ویم بلې مو وي بلې مو وي. نو د هغه صحیح هنرمند او د هغه پکې پته نه لګي. دا پته هله بیا لګي چې کله دی په سټیج کینی که نه مخامخ کینی، نو د هغه د هنر او د هغه د کمال پته بیا خلکو ته ښکاره شي. خیال دی؟ بالکل جی. ستاسو د چینل ډېره مننه کوم جي چې په موږ باندې دومره ښکلي نظر وکړو، موږ داسې ځای ته راوستو، موږ یې دومره درناوی راکړو جي. ستاسو ډېره مننه. الله دې خوشحاله کړه. دا نعمان جانه دا ستاسو خپل چینل دی، دا زموږ کتونکي دي، زموږ مسافر دي، زموږ وروڼه ډېر زیات خواهش لري چې موږ دغه شان هنرمندان رامخې ته کړو، د هغوی سره مرکې وکړو، د هغوی سره سندرې ووایو او د هغوی اوازونه واورو انشاءالله. نو تاسو به که خیرې ګوري، تاسو به خوښوي، نو څه به وایي زموږ کتونکو ته به؟ سر جي زه خو به ورته غني خان کلام ووایم. هاي هاي. او جي او د فاروق استاد زمار استاد خپل کمپوز دی او په مینې ډېره په مینې دی مینوالو ته ډالۍ کوم. نو فاروق استاد خو دې الله دې خوشحاله کړه. فاروق استاد تل ژوندی وي او هغه د ډېرو هنرمندانو استاد دی. تعلق یې د ثوابۍ سره دی، خو اوسېږي زموږ په اشنغر کې. نو موږ یې د روغ صحت دپاره دعاګانې کوو او تاسو د هغه په شاګردۍ کې راځئ. نو ماشاءالله خامخا هغه خو ډېر لوی نوم دی او ماسټر صاحب سره هم تاسو لکه مطلب دغه کړې ده که نه، شاګردي کړې ده ماشاءالله. او بیا چې اشنغر شي او د غني بابا کلام شي او اواز د نعمان شي، نو بس بیا خو دې الله پامان شي، ټول غوږ غوږ او سندره شي چې ماحول ټول سندریز شي. نعمان ته بلنه ورکوم چې د غني بابا د کلام نه سټارټ واخلي او یو خوندور کلام موږ ته پیش کړي. دا تاسو او دا نعمان. ستا کا پیروسل ستا کا پیروسل
پیروسل د کافرا مسلمان جوړوي هغه بسو کوي سلستانا بچانا جوړوي هل تشو پورته جنازه د هغې خور لذي یا زرګر لګیا دی ورلپوز لپې ځوان جوړوي زه خو به هسې په کوڅه د هغو تلم راتلمه څه خبرم او چې منصوره بتریمان جوړوي زیم نازل جانان یو تصور کې جوړوما نازل جانان یو تصور کې جوړوما کله سترګې توروما کله شونډې ښکلوما زیم نازل جانان یو تصور کې جوړوما تورو سپینو خانا ژوند سمرګ میں هم قبول دے پخن دائیں تیرا وما ژوند سمرګ میں هم قبول دے پخن دائیں تیرا وما کله سترګې توروما کله شونډې ښکلوما زیم ناز ځان له ځانان یو تصور کې جوړوما سخی ګوتو د زار شم څومره ښکلی ویش دې وکړو د سخی ګوتو د زار شم څومره ښکلی ویش دې وکړو څومره ښکلی ویش دې وکړو زه یو ساس کې خوسینا کې دریا ګناګر زموما زه یو ساس کې خوسینا کې دریا ګناګر زموما کله سترګې توروما کله شونډې ښکلوما
مرګه زه چرته ورکېږه سلانا یم اوزګار مرګه زه چرته ورکېږه سلانا یم اوزګار زلانا یم اوزګار سے پخم کے لا خمار شتا زترے لپیڈا کوما سے پخم کے لا خمار شتا زترے لپیڈا کوما کلے سترگی تورما کلے شنڈے خلوما زیم نازل زنان یو تسا ورکی زوڑوما خلق وای لار بوډا شو غنی خپلی مسته یو خو خلق وای لار بوډا شو غنی خپلی مسته یو خو غنی خپلی مسته یو خو زیم ناس د یار وختو کې د نره کسګلو ناکدما زیم ناس د یار وختو کې د نره کسګلو ناکدما کله سترګې تورو ما کله شونډې خلو ما زیم ناس له زنان یو تسا ورکی جوړو ما کله سترګې تورما کله شونډې خلوما زیم ناسل زنان یو تسا ورکی جوړوما کله سترګې تورما کله شونډې خلوما نومان جان ډیره مننه راته خو دومره کلاسیکل کلام یو چې دا خو د دومره ورکوټي عمر د خلکو کار نه دی دا دومره سخت کلام دومره ګران مهرباني جی مهرباني دا چې ستاسو ټولو مشرانو دعاګانې دي ستاسو غوندې کې ملګرو ډېر خوند یو کو بیا تاسو سره چې کوم ارکشته ده که نه لږه ستا ملګري دي هغه تبلیغ والا ملګری دی بالکل جی د هغې تعارف یاسین نامره جی یاسین نو دا زو سره تعلق لري دا خو بس جی د رزړو دې تعلق محتاج نه دي بالکل دوی خو ډېر کار کړی مصور لاله نامې زمون ترم دی بالکل 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 د دوی خو ټول فیملی ماشاءالله چې ښه هنرمندان یې پیدا کړي دغه دی او بیا رزړو زما خیال دی چې زرشاد لالا دي سره ستاسو نزدېکت شته که نه ټیک ده که نه او کفایت استاد خو لکه د تعارف محتاج نه دی کفایت استاد د ذهن استاد هم دی او زمونږ هم ملګری دی بس خو ذهن چې کوم دی هغه دنه نه قلاریږي کله کله ښه اوس به راته څه وایي اوس پرته جی عمده فاروق استاد کمپوز برته وایم ماشاءالله کرام الله ګران بابا کلام دی واه الله دې وبخي زما د زړه په کور دی ورنه لګي بالکل جی چې ستا د دنګ ځوانۍ سر نه لګي او ما که څوک وجني لاسې هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي اکرام الله ګران بابا خو زمونږ یارم والله دې وبخي او ما په خپل کتاب سپلني کې یو ښکلی نظم هم لیکلی دی چې کله دی وفات شو او ما سره په ډېرو زیاتو مشاعرو کې زمونږ ناست دی ما سره شعرونه ویلي دي موږ ته ډېر څه زده کړي دي نو ګران بابا هم زمونږ د ټولو بابا دی او دغه کلام چې پکې شامل نشي او بیا د اشنغر په جندي په غاړه باندې ناست وي نو دا خو پروګرام به زمونږ بې خونده وي بالکل جی ښه کم کلام به جي اکرام الله ګران بابا کلام دی چې ګودر کې د مودو په انتظار مازیګری دی زموږ د مسافرو خو په لار مازیګری دی کتونکو دغه تاسو او دا نومان جان
मुदो पे इंतजार माजी करे दे जमंग द मुसाफर को पलार माजी करे दे दम दो पे इंतजार माजी करे दे जमंग द मुसाफर को पलार माजी करे दे व जमंग द मुसाफर को पलार माजी करे दे डगजड़ा दा अरमानुनो द जिंदी पगाला प्रीग दी डगजड़ा दा अरमानुनो द जिंदी पगाला प्रीग दी वली दले ची चादल तकी यवार मासी गरे दे वली दले सीसा दिल तक यवार मासी गरे दे समंग द मुसाफर को पलार मासी गरे दे व समंग द मुसाफर को पलार मासी गरे दे हस्ता दा ब्लक खंदा दा बंगलो शोच से पकिनावी हस्ता दा ब्लक खंदा दा बंगलो शोर से पकिनावी ये दासी कली सोमरा ख्वारुजा मासी गरे दे यदा सिकले सोमरा ख्वारुजार मासी गरे दे समंग द मुसाफर को पलार मासी गरे दे व समंग द मुसाफर को पलार मासी गरे दे के बला गाने पति वो खुरी स्कने माखाम के बला गाने पति वो खुरी मंगे दे रोड़ा शाबन हिस्सा मासी करे दे मंगे दे रोड़ा शाबन हिसार मासी गरे दे समंग मुसाफिर को पलार मासी गरे दे समंग मुसाफिर को पलार मासी गरे दे
خوی چې د خلیل لرو ګلونه راته خاندي من خوی چې د خلیل لرو ګلونه راته خاندي یا ګرانک د وخت په سورنګا مازیګره دې یا ګرانک د وخت په سورنګا مازیګره دې زمنګ د مسافر خو بلار مازیګره دې و زمنګ د مسافر خو بلار مازیګره دې زمنګ د مسافر خو بلار مازیګره دې نومان جان ډیره زیاته مننه ستا غزلو د باباګانو غزلې د موږ ته ویلې او پاشنغر کې درته ویلې د غنی بابا او د ګران بابا نو زما هیله ده چې کتونکو هم ډېر زیات خوند اخیستې ځکه چې موږ انجوای کړه موږ ته خوند واخیستو او بل ستاسو د ارکسټریم ډیره مننه چې دې د سره ډیره ملګرتیا وکړه خوند یې وکړو اوس داسې ده چې کتونکي به په انتظار وي مونږ کې اوسو مصری دی ورته وکړي نو به دغه مصرو کو بیا زموږ پروګرام هم د مسافر یو کم د مسافرې ټاپې بس مسافرونو زموږ په انتظار دي او قرباني مخلص بس تاسو نه غواړي اجازت د کیمرامین کامران بلال جان او پروډوسر عرفان سره بل پروګرام سره ان شاء الله به تاسو په خدمت کې حاضرېږو د لوی الله په امان ګرانا مسافر مصر نره کو یا ګرانا چې خپل وطن را یادوم جړا رازینا و ګرانا عمر د باد په شانتی ریږي یا ګرانا جانان سل کالنې ټکی را پشینا یا ګرانا زما د غېږې یار دې بیل کو یا ګرانا د تنر د سر برغولې شي بلتونا ګرانا مازیګره دې خیرې مکړه یا ګرانا ته بدنا ستري کبیر اختیا بشینا یا ګرانا ټکی دې وکړه ټکا یارا یا ګرانا پنی ملار کې دی आवाज پر خدا ما یا ګرانا کدا سیدا سیدا سکیږي یا ګرانا داسې بس در سره داسې داسې شاما یا ګرانا لیوانې لالا کلی وران شو یا ګرانا اوس به دا پاتې ورځې څاته تېرومه مای تماشا کړه او مای تماشا کړه ته کاریږي مورې سلا کډه د کوچیانو په لار تېرېدله یا مای تماشا کړه ته کاریږي مورې سلا کډه د کوچیانو په لار تېرېدله کډه د کوچیانو په لار تېرېدله او کډه د کوچیانو په لار